د ملک شهباز خان د برجوري کلا مخ ته په سیل کې یوې خواته لیکه دیګونه باندې وه، بلې خواته د رشکې په تازرې بل شویو پټیو کې ټاټونه هوار او میلمانه را روان وه. لمر لوېده پلو له دیوال سره چې د خاصو میلمنو د ناستې ځای وه، توشکې هوارې او تکې ایښودل شوې وې. تر ټولو بره یوه په ګلانو پوښل شوې څوکۍ ایښې وه چې د زوم د ناستې ځای وه. په منځ کې پراخ هوار میدان د اتڼ لپاره په نظر کې نیول شوی وه. د ماښام له تیاره کېدو سره خلک هم راډېرېدل. له کلا نه د دریاو نجونو د سندرو غږ راته چې د باد له څپو سره به کله تیز او کله ورو شو. د میرویس په ورا ابراهیم او انورشاه هم تللي وه او مازدیګر یې ناوې راوړې وه. پیدا نن تر هر کله ډېر ستومانه وه، په داسې حال کې چې په تازه خریلې مخ یې ډنډ خولې ولاړې وې. کله به یې د دیګونو خواته منډه واخیسته، کله به یې په میرویس لاس واړاوه او د بټو مشورو لپاره به یې څنګ ته کړ، کله به یې د څنګ په جیب لاس نیولې د پسیل دروازې ته منډه واخیسته. د ماخوستن ډوډۍ له خوړلو وروسته پیدا د پروګرام لپاره راوړل شوي ډیګ کې اعلان وکړ چې که څوک لمونځ کوي نیم ساعت وخت لرو، له هغه وروسته به له خیره پروګرام شروع کیږي. شاوخوا 11 بجې پروګرام شروع شوی او د ګرمېدو په حال کې و. سندرغاړو په شروع کې ملک شهباز خان ته د زوی د واده مبارکي په سندرو کې ورکړه، ورپسې یې د اتڼ اواز راواخیست. پیدا هم یو څو چرخه پکې وخوړل، خو د سندرې خونده نه وه. وروسته فرمایشي اوازونه شروع شول. پیدا چې ابراهیم او انورشاه هم ورسره وو، له وخت نه په استفادې خپل د ټاکنو د کمپاین ملګري سره راټول کړل چې په مناسب فرصت مایک ترلاسه کړي او خپلې خبرې شروع کړي. انورشاه ته یې وظیفه ورکړه چې کله خبرې شروع شي دی به د انتخاباتو په اړه پخوا چاپ شوي تبلیغاتي پاڼې په خلکو وویشي. انورشاه د تبلیغاتي پاڼو په کتلو او لوستلو بوخت و چې ناڅاپه په د بسیل په دروازه کې شور لوړ شو. یو ځوان چې ټوپک یې په لاس کې او په شمله یې مول وهلی و، د خلکو په منځ کې د سټیج پر خوا منډې راوهلې. انورشاه د لونګۍ له زري لیکو وپېژاند چې قاري افضل دی. ساز غلی او غږ شو چې طالبان دي. مسلح کسانو په چټکو ګامونو د مجلس ټولو کونجونو ته له رسېدو سره ګوته په ماشه ودرېدل. لږ وروسته ملا مبارز راغی چې د نورو خلاف یې مول نه و وهلی. په څېره یې مسکا خپره وه. خلکو ته یې د آرام کېناستلو لپاره لاسونه ښورول. مبارز مخامخ د لاسپیکر مایک ته ودرېد او ویې ویل لکه تر اوسه چې ناست وئ همداسې آرام کښېنئ، هېڅ خبره نشته، موږ مجاهدین یو، د همدې ولس خلک یو، موږ هم راغلو چې له ملک صاحب سره په دې خوشحالۍ کې برخه واخلو. قرار کښېنئ او مه ورخطا کیږئ. دا ټول خلک ما پیژني، زما نوم ملا نسیم دی، د ګوډلو د کلي د غلام سرور اکا زوی یم. ملک صاحب او ټول سپین ږیري ما پیژني، ستاسې په کلي کې مې 2 کاله وظیفې ټولې کړې دي. دغه نور کسان هم زما ملګري دي، همدا ستاسو ورونه او زامن دي. مطلب موږ کوم پردي خلک نه یو چې تاسې اندېښمن شئ. په آرام کښېنئ، زه د یو څو خبرو لپاره راغلی یم. د مبارز له خبرو سره خلک په خپلو ځایونو کښېناستل. ماسټر پیدا او ملګرو یې چې د تېښتې هڅه کوله، لکه د تېښتې لارې چې نه وې موندلې، هغوی هم غلي کښېناستل او په وارخطا سترګو دوی ته انتظار و چې ملا مبارز څه وایي. ملا مبارز له بسم الله ویلو وروسته غاړه تازه کړه او ویې ویل اول خو د ملک صاحب د زوی میرویس جان د واده د خوشحالۍ په مناسبت شخصا ملک صاحب د دوی قدرمنې کورنۍ او خپلوانو ته مبارکي وایم. الله تعالی دې ورته دا واده مبارک او د ښه ژوند سبب وګرځوي. ملک شهباز خان چې د مجلس بر کونج کې ډډه لګولې وه، له همغه ځایه یې راغږ کړ خیر یوسې مه خوارېږي. مبارز وویل همیشه مې ارمان وي چې له خپلو خلکو سره د پخوا غوندې د غم او ښادۍ په مراسمو کې ګډون وکړم، خو وضعیت تاسو ته بهتر معلوم دی چې په الحال داسې نشم کولی. نو کوم خلک چې دغسې خوشحالۍ ورباندې راغلي او موږ ورغلي نه یو، ټولو ته یې مبارکي وایم. همدغسې کوم عزیزان چې په دې تېرو څو کلونو کې خپلوان او اقربا وفات سوي، موږ جنازې او فاتحې ته نه یو ورغلي، ټولو ته تسلیت وایو. الله تعالی دې په ټولو حقدارانو ورحمیږي. الله تعالی دې پسماندګانو ته اجر او ثواب ورکړي. له مجلس نه د خیر یوسې، سلامت اوسې، خدای پاک دې مه کموه ځوږ راپورته شو. خلکو چې د طالبانو او خصوصا مولا مبارز په باره کې ډېر غلط تبلیغات اورېدلي وو، په پیل کې د دوی د راتګ له غږ سره وارخطا غوندې شول، خو د تمې خلاف د مبارز له نرمو او وطني خبرو سره د هغوی حیرانې سترګې له خوښۍ او امیدونو وځلېدې او دې ته منتظر و چې نور څه وایي. ملا مبارز همداسې صمیمانه مخکې لاړ. په پیل کې یې ټول هڅه دا وه چې څرنګه د خلکو زړو ته لار وکړي او د هغوی اعتماد راخپل کړي، خو اصلي خبره یې ساتلې وه. تر دې چې وروسته یې وویل ګورئ ورونو، زه ستاسو د یو کلیوال په حیث، د داسې چا په حیث چې څو کاله مې ستاسو په کوڅو کې نارې وهلې، وظیفې مې ټولې کړې
او ستاسو د ډیر احسان پوروړی یم. اوس د همغه دیني نسبي او وطني قرابت په اساس له یو پیغام سره درته راغلی یم. باور وکړئ چې څه وایم د زړه له تله یې وایم. ستاسو د دنیا او آخرت د کامیابۍ او نیکبختۍ غم را سره دی او په دې ویرېږم چې خدای مه کړه ولس مو خصوصا ځوانان او کشران مو په دې خطرناکو شرایطو کې منحرف نشي، دنیا او آخرت یې خراب نشي. ورونو، په هر چا په ژوند کې مختلف حالات راځي. لکه څنګه چې د یو انسان په شخصي ژوند کې سړی او تودې راځي، همداشان ملتونه او ولسونه هم له امتحاني مرحلو تیریږي. زموږ او تاسو افغان ولس الحمدلله د دنیا په سطح یو په اسلام محکم ولاړ دی، باعظمه خپلواک او بادیانته ولس دی. هغه ولسونه چې په دین یې منګولې خښې کړې وي تر نورو ډیر له ازمویښتونو سره مخامخ کیږي. په دا تېره یوه پیړۍ کې تاسې وګورئ، زموږ تاسو نیکونو به د انګریزانو سره د غذاګانو کیسې کولې. د پلرونو په زمانه کې مو په هیواد کې شورویانو تجاوز وکړ او دا د زموږ په وخت کې مو وطن یو وار بیا اشغال شوی دی. د دنیا له بل اړخ نه امریکایان راغلي او زموږ هیواد یې نیولی دی. دغه خاص وضعیت او حالات له موږ نه خاص فکر غواړي. د دې په ځای چې له روانو حالاتو او تبلیغاتو متاثر شو، باید په دې فکر وکړو چې موږ څوک یو او په څه شي ایمان او عقیده لرو. زموږ دیني او ملي هویت څه شی دی؟ زموږ تاریخ څه وایي؟ زموږ افتخارات او د نیکونو کردار څه دی؟ موږ اوس له څنګه حالت سره مخامخ یو او په دې خاص حالاتو کې زموږ دین او عقیده موږ ته څه حکم کوي؟ د دې پوښتنه ځواب دا دی چې موږ الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام په مبارک دین ایمان او عقیده لرو. بالمقابل د دنیا کفار خصوصا غربیان چې اوس په سر کې امریکا ده، له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ له دین اسلام او اسلامي امت سره دښمني پالي. په دې اوږده دښمني کې کله مسلمانان د غلبې په حالت کې وي، لکه صحابه کرامو به چې فتوحات کول، او کله د کفارو ته له درنه شي، لکه د صلیبي جنګونو په وخت کې چې په اسلامي نړۍ حمله وکړه او د بیت المقدس په شمول یې ډېرې سیمې ونیولې. مطلب دا چې د اسلام او غربي کفر ترمنځ دغه دښمني د نن خبره نه ده، بلکې ډېر اوږد تاریخ لري. د دې اوږدې مناقشې اوسنی شکل دا دی چې د امریکا او ناټو په مشرۍ غربیانو یو وار بیا حملې شروع کړي دي، تر څو د اسلامي نړۍ هغه برخې هم تر خپل اشغال او نفوذ لاندې راولي چې له استعماره خوندي پاتې وي او یا یې ازادي درلوده. دا اوس په افغانستان او ورپسې عراق باندې امریکایي یرغلونو د همدې سلسلې یوه برخه ده. مطلب دا چې دې یرغلونو ته به راډیوګانې مختلف عنوانونه ورکوي. څوک به یې په افغانستان کې د سولې راوستلو او له تروریزم سره د مقابلې مبارزه بولي، څوک به وایي امریکایان د افغانستان د جوړولو لپاره راغلي دي. خو حقیقت دا دی چې د دې جنگ او یرغل بنیاد دیني دی. دا د اسلام او غربي کفر د تلپاتې دښمنۍ دوام دی. ځکه په افغانستان کې یو اسلامي حکومت و، د دنیا د کفارو دا نه لورېدل چې د ځمکې پر مخ اسلام قدرت او حاکمیت ولري، نو ځکه سره راټول شول او په ګډه یرغل وکړ. زموږ اسلامي نظام یې شهید کړ، زموږ وطن یې اشغال کړ او زموږ استقلال یې سلب کړ. مبارز د اوبو له ګیلاسه غوړپ وکړ، غاړه یې تازه کړه او بیا یې وویل، تر دې ځایه که ما کومه غلطه خبره کړې وي یا مې دروغ ویلی وي راته ووایاست چې دا خبره دې سمه نه وه. له مجلس نه څو سپین ږیرو په لوړ غږ وویل، سم وایې، کټ مټ دغسې ده لکه تا چې مهرباني وکړه. مبارز دوام ورکړ، نو دا خو به منو چې امریکایان کافران او زموږ د دین دښمنان دي. خلکو وویل، بلکل یې منو، له شکه خلاص کافران دي. مبارز وویل، دا به هم منو چې امریکایان زموږ دوستان نه دي، زموږ وطن نه را جوړوي بلکې زموږ دنیا او آخرت را خرابوي. خلکو وویل، دغسې ده. مبارز وویل، جزاکم الله، ډیر خیر یوسئ. مهمه خبره د دښمن پیژندل دی چې دا زما دښمن دی. یو بار د چې ښه وپېژند چې دښمن دی، بیا ورسره تعامل کول او دا چې څنګه باید ورسره وچلېږي اسانه خبره ده. ورونو، کله چې په دې پوه شو چې امریکایان اشغالګر کفار دي او زموږ وطن یې نیولی دی، اوس نو باید دغه حالات د تیر تاریخ په رڼا کې وګورو. مثلا انګریزانو هم کټ مټ همداسې زموږ هیواد نیولی و. ځینې خلک ورسره ملګري شول او نورو ډېرو ورسره جهاد وکړ. موږ که تاریخ ته وګورو، څوک چې د امریکایانو ملګري شول هم یې خپل آخرت د کافر په ملګرتیا برباد کړ او هم په دنیا کې داسې پیغور ور په غاړه شو چې تر اوسه یې خلک لاټیان بولي. د شاه شجاع غوندې یې نوم د بېننګۍ سمبول دی او حتی قبر یې نه دی معلوم. مګر هغه غازیان چې له انګریزانو سره یې جهاد وکړ، هم یې د غزا او شهادت اجر وګاټه، هم یې د دنیا عزت او افتخار په نصیب شو. د وزیر اکبر خان، غازی محمد جان خان، ملا مشکي عالم، غازی ملالۍ نومونه تر اوسه په افتخار یادېږي. که دغه نږدې د شورویانو او کمونیزم د وخت انقلاب وګورو، هغه وخت هم په افغانستان کې دغسې حالات راغلل. د کمونیستانو په نوم خلک چې د شورویانو په ملاتړ مست و،
غوښتل خپل بېدینه افکار په افغانانو تحمیل کړي. ځینو خلکو ورسره ملګرتیا وکړه او عام ولس جهاد ته ملا وتړله. تاسو وګورئ چې د کمونیستانو انجام څه شو. آیا همدلته په مټاخان کې په مړو سپرغې ډکې نه شوې؟ څوک ماته په ټول مټاخان کې د یو کمونیست قبر راښودلی شي؟ د مټاخان په ولسوالۍ کې که وزیر تیر شوی وي، هغه به اصلا وطنجار وي چې د کمونیستانو په وخت کې وزیر و. مګر تاسو پوښتنه وکړئ چې د وطنجار انجام څه شو او قبر یې چیرې دی؟ دا خو د دنیا رسوایي ده، د آخرت رسوایي تر دې زیاته ده. نو ورونو، زما غرض دا دی چې دغه حقایق باید په نظر کې وساتو. دغه حالات ځي او تیریږي. دا یوه ابتلا او امتحاني مرحله ده. الله تعالی به زموږ ایمانونه ازمویي. باید هیڅکله له حالاتو متاثر نه شو. هیڅکله د راډیوګانو غلط تبلیغات وانه ورو. راډیوګانې تاسو د خپل مسجد په ملا امام، د خپلې حجرې په طالب او د خپل کلي په مؤمن او مجاهد ځوان باندې بدګمانه کوي. کله درته وایي دا ترهګر دی، کله د پاکستان جاسوس بولي. دا ټولې خبرې دروغ او د شیطان دسیسې دي. پام کوئ چې غلط مو نه کړي. او دا هم مه وایاست چې همیشه به دغه دوران وي، امریکایان به وي، ډالر به وي او واقعي مسلمانان به مغلوب وي. موږ به یا ژوندي یا شهیدان. خو دا زیری درکوم چې دغه امریکایان به شکست خوري. دا مغرور اشغالګر چې ډیر کبر یې وکړ، الله تعالی به یې داسې مختوري او شرمنده کړي چې تاریخ ته به عبرت شي. مبارز خپل لاسي ساعت ته وکتل، بیا یې وویل نور خبره را لنډوم. دعا کوه او له دعا سره مجلس پای ته رسوه. موږ هم درنه ځو او تاسې هم خپلو کورونو ته لاړ شئ. ناوخته ده. مبارز اوږده دعا وکړه او کله چې له امین سره په مخ لاسونه راتېر کړل، یو سپین ږیري غږ کړل، ملا صاحب، دا ډېر وخت مو نه دي سره لیدلي. دغه سپې پوښتنې به نه سره ځو، ستړي مشي به سره وکړو. مبارز وخندل او ویې ویل سمه ده، که په تاسې نه ناوخته کېږي زه خو خوشحالیږم. په دې سره د پوښتنې او روغبړ سلسله شروع شوه. خلک په تلوسه له مبارز سره روغبړ ته ورپورته شول. ډېری کسان چې د مبارز خبرو متاثره کړي وو، په غریو نیولي زړه او اوښلنو سترګو یې هغه ته غېږه ورکړه. انورشاه په پیدا پسې سار کاوه چې له مبارز سره روغبړ کوي او که نه. خو پیدا چې په نري څادر یې مول وهلی او د مجلس په کونج کې غلی ناست و، هغه وخت په کیسه وچلېده کله چې مبارز او نور مجاهدین لاړل.